مولانا طارق جمیل صاحب نه یو کس انټرویو کړی دا ډېر ورځې وشوې چې هغه په دې سوشل میډیا باندې چلیږي او ډېر زیات د هغې هغه کلیپونه چلیږي نو هغې کې ټارګټ چې دی نو صرف د دیوبند علما دي او فضایل اعمال دی په هغې کې یو اعتراض دا کړی دی چونکې په هغې کې شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایلی دي چې په حکایات صحابه کې چې کله زما والد صاحب هغه د پیو نه منع شو د مور پی به خوړه چې د هغې نه منع شو نو هغه ته د قرآن څه حصه یاده وه نو هغه باندې هغې د مولانا طارق جمیل صاحب نه تپوس کړی دی نو مولانا طارق جمیل صاحب ورته څه فرمایي چې دا خبرې چې کومې دي دا بې بنیاده دي نو ګوره دا خو بې بنیاده ځکه نه دي دا خبرې هغه ټایم کې کیدی شي هغه ته د دې باره کې پته نه وه دا خو د قرآن کې دا مثالونه موجود دي په احادیثو کې دا مثالونه موجود دي ګوره تاسو ته آسان مثال ووایم تاسو ته به یاد وي په قرآن کې راځي چې کله عیسی علیه السلام پیدا شو او مریم علیه السلام راغله نو په هغه ټایم کې ګواهي چا ورکړه هغه ټایم کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی او هغه ټایم کې عیسی علیه السلام خبرې کوي او ګواهي کوي نو دا خو د یو ورځې نیمې ماشوم دی او هغه چې دی نو ګواهي کوي او خبرې کوي نو دا خو بیا د الله د طرف نه چې الله وغواړي نو هغه څه نشي کولی چې د یو ورځې نیمې ماشوم دا خو د قرآن نه دا کرامات ثابت دي نو د قرآن هم دې خلکو ته پته نشته چې په دې څیزونو باندې په دې کرامات د اولیاء او دا خو زمونږ چې کوم د اهل سنت والجماعت پوخ د عقایدو کتاب دی شرح العقائد په هغې کې باقاعده لیکلي شوي دي چې د اولیاء او کرامت چې کوم دی دا حق دی باقاعده هغې سره بلا مثالونه ورکړي دي دغه شان په هغې کې د کراماتو بلا مثالونه نو دا هم ماشوم و که نه عیسی علیه السلام او هغه ټایم پیدا شوی او هغه چې دی صفایي پیش کوي خبرې کوي چې زه د الله نبی ما باقاعده ښه په حدیثو کې چې کومه واقعه راغلې ده نو دا هم د دې په ذهن کې نه وه چې دا دغه نام نهاد صحافي چې دی چې دته یې ویلې وې دا خبره د دې په ذهن کې نه وه چې ورته یې ویلې وې چې جرید چې کوم یو بزرګ تیر شوی دی نو هغه بزرګ چې دی هغه چې کله په هغه باندې مور ورته آواز وکړو مونځ یې کو نو هغه والا چونکې د مونځ د وجې نه مور له جواب ورنه کو نو مور څه هغې ورته بددعا وکړه چې جوریجه الله دې په تا باندې څه تهمت ولګوي او د هغې د وجې نه دې الله تا وشرموي غټ بزرګ و هغه به پخپله یو کمره و ځان له جوړه کړی و په هغې کې به عبادت کو نو هلته کې یو جینۍ وه هغې واده شوې نه وه بغیر واده نه د هغې ماشوم پیدا شو چې کله ماشوم پیدا شو نو بس هغې تهمت چې کوم دی هغې په جوریج باندې ولګو په بزرګ باندې خلک راله او د هغه کمره و هغه هر څه چې تا خو د ځانه بزرګ جوړ کړی دی او ته دا کارونه کې هغه ټول هر څه والا کوټه موټه هر څه والا مات کړو خو د هغه ګواهي چا وکړه دا خو مستند چې دی واقعه ده که نه د هغه ګواهي مکه ماشوم چې کم پیدا شوی و د زنا نه هغه ماشوم نه تپوس وکړه چې ته بچې هغه جریج ورته وایي چې دی به پخپله ګواهي کوي دا ماشوم هغې وایي دا ماشوم به څنګه ګواهي کوي وایي ګوره وایي بچې ته د چا بچې ته د چا زوی هغه وایي چې زه خو د هغه شپونکي پلانکې شپونکې نه دی اګړې بیزې چې سره زه خو د هغه بچې یم او د هغه زوی یم نو دا خو د یوې ورځې نیمې ماشوم دی هغه ګواهي ورکړه او ګوره دکه خو ماشومان و هغې خبرې وکړې ګواهیانې ورکړې او یاد ساتئ دلته کې چې شیخ زکریا رحمت الله علیه د خپل والد صاحب باره کې ذکر کوي نو دې ځای کې ګوره دوه خبرې دي د هغه والدې چې کوم دی هغه به د هغه نیا چې کومه ده چې کوم د خپل والد صاحب خبره یې کوله چې د پی چې دی د پیو نه یې منع کړو هغه ته د قرآن څه حصه یاده وه نو باقاعده یاد ساتئ د هغه والدې به باقاعده هر وخت تلاوت کو قرآن ورته په حفظ باندې یادو نو د قرآن خپله معجزه دا ده چې دا داسې په دې دنیا کې موږ لیدلي دي چې په درېو څلورو پنځو کالو ماشومان دي و هغې ته ګورې قرآن یادي ګوره ما بله ورځ هم تاسو ته یو خبره وکړه زموږ د دیوبند یو عالم یو ماشوم یې راوسته مولانا مظهر حسین رحمه الله یو ماشوم یې راوسته د 4 کالو
او خلکو ته وی چې د دینه تاسو نو کې د ټول قران یاد دی چا چې به تاسو کو په قران کې په کم ځای کې هغه ته ټول قران یادو رسولو کالو ماشوم خلاصم خبرې نشي کولی هغه ته ټول قران یادو نو دا اعتراض کم دی د دې خو باقاعده په قران کې ثبوت موجود دی چې د په شیخ زکریا رحمت الله علیه او په فضائل اعمال باندې کړي د دې انټرویو خلاصه دا د یاد ساتي ګوره چې په صرف په علماء دیوبند او په فضائل اعمال باندې اعتراض کول